السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نن داسې خبره ده که نه چې ټول ناول به ځم ډاکخانې ته. تاسو ته مې ویلي که نه چې زما هغه پین راځي نو هلته به ځم. تاسو هم د ځان سره بوځم بیا نور کارونه دي هغه به کوو. چېرته ځای مه زموږ سره یې. مې ډاکخانې نه واپس شوم او دلته راته کس وایي که نه چې ستاسو پوسټ میل نه مې خطونه ورکړي هغه سره معلومات وکړه. دا نمبر راکړو دا بوک راغلی نو بوک مې راواغستو نور سامان لا پاتې دی نو بس اوس ځم پوسټ مین سره رابطه کوم چې څه وایي. بھائی وختي رالم ډاکخانې ته که نه ډاکخانې والله ته ووي تاسو ته مه ووي چې هغې راته وي ستا ویریفیکیشن کوډ چې دی هغه مونږ پوسټ میل نه ورکړی دی هغه در وړی دی. هغه ته مې کال وکړو زما سره نشته. اوس واپس بیا رالم ډاکخانې ته اوس هغه بیا وایي چې لا نه دی راغلی. څنګه چل دی یاره ډاکخانې والا کار نه دی ډېر ګډوډي. ښه نو کور ته راورسېدم او نن مې په دې ګرمه کې هسې کړاو وشو. لکه تللی وم ډاکخانې ته مې ایډسن به راغلی هغه به راواخلم نو نه دی راغلی. ورځې ډېرې شو یاره خو پته نه لګي ډاکخانې دا کار لیټي که نه سرکاري کار نو دا لیټي نو هغه هم ونه شو او ډېره زیاته ګرمي ونه نو بېګا باران هم شوی دی خو په شکال موسم دی دا خلک وي په شکال کې باران ورېږي دننه منه خوله وهېږي نو بس هسې مې کړاو وکړو او ایډسن هم ونه شو نو اوس کور ته رالم اوس په ستاسو سره ګپ شپ لګو خبرې اترې به کوو. چېرته ځای ما نو موږ سره یې تاسو به اوس ما یې نه زه کم ځای یم دا وینې زما نه ګیر چاپېره رالم پټي ته اوسو او سره مې راوړه پټي ته. ورور مې دی را سره ځای ما او زه بیمار هم یم خو بس ورور مې وایي چې نه ته به را سره خامخا ځي نو هغه سره رالم. تاسې خبره ده چې د غنمو فصل کې دا کار دی که نه چې وی کاري بس بیا دې ځان له ځه کور ته چې کله پوخ شي فصل را به شي وبهري خبره الله. جوارو فصل کې دا کار دی چې وی کري نه پټي نه به کور ته ځي نه بس ناس پوتی کله پکې څه چل کوي کله پکې څه چل کوي کله دوایانې کله سرې کله یو چل کله بل چل. اوس پرې مخ کورو کې مونږ راغلي وو په دې کې ما دوایي چانګلې وو خو بلکل هګیا ورکه کړې نه شان پکې لاده یي دا وینې نو هسې تاوان شوی دی. اوس خو سره راوړه اوس په پکې سره ږدو او بیا به ګپ شپ لګو خبرې اترې به کوو. دا زمونږ د ګاونډیانو دلته کټونه راوړي دلته پراته دي زمونږ په پټي کې. زه بیمار یم بیمار بھائی ته زما کشر ورور یې په کار دا وي تا ماته وایي چې د سر راځم زه پوه شه زما کار خو اوس راپاسه بوجۍ دې سپړه. نن ما ته داسې لګي که نه چې زمونږ دا سره چې دا به بلکل بې پیدي ځکه چې تاسو وګورئ موسم نه دی باران را روان دی او وریځ ده نو که باران وشو نو دا سره خو به ټوله اوسي نو بس زمونږ دا سره چې دا بې پیدې لاړه شي. چې ډېر وخت کار نه کړی که نه او ناڅاپه کار له لاړ شي سړی نو سړی بیا ډېر زیات ګډوډي نو دغه شانتې کیفیت نن زما هم دی. ډېر وخت اوس چېرته پټي ته نه وم وتلی نن لاړم پټي ته نو دومره زیات خراب یم او څه مې را یخني هم ده او سینه مې خرابه نن سره هغې له وجې خراب یم او څه مې نن کار وکړو نو ډېر زیات ګډوډ یم. اوس رالم کور ته ماښام ټایم دی ماښام بانګې ووي بس ځان پرېش کوم را پرېش کوم مونځ کوم او بیا ستاسو سره میلاوېږم خبرې اترې کوو. چېرته ځای ما زموږ سره یې تاسو ته پته ده که نه کله پاکستان کې چېرته باران یا وغیره داسې موسم سیلی لږه غونته کې هم راشي څو څاڅکي مو شي نو بیا بجلي نه وي نو بېګا داسې چلو چې څنګه ما مخ لاس وکړو وغیره ځان مې فرېش کړو. مې ستاسو سره به ګپ شپ ولګوم ستانه به ستاسو نه به رخصت والمه نو بجلي نه وه نو بس بیا مې بلاک شاټ وانغستو نو دا شاټ چې دی که دا اوس بیا په سهار له اخلمه او نن هم موسم ډېر زیات ښکلی دی باران راورېږي سهار هم باران و او اوس هم نری نری باران دی. نننی ولاګ دومره و امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او راکړئ راله اجازت د راروان ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېر چل خیال ساتئ د لوی الله په امان.